افغانستان په لومړي ځل د کرکټ د نړېوالې شورا یا ICC د یو رسمي ایوینټ کوربتوب کوي. دغه سیالۍ دلته په افغانستان کې نه ترسره کیږي بلکې په متحده عربي اماراتو کې دي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ څنګه آسیایي شورا دې ته قانع کړه چې د یادو سیالیو کوربتوب افغانستان ته ورکړي او کرکټ بورډ یې د ترسروي لپاره څومره چمتوالی لري. افغان لوبډله څومره چمتو ده چې په یادو سیالیو کې به په خپل کوربتوب غوره او ښې لوبې کوي. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره مطرح کوو. را سره اوسئ. ډیره مننه سادات صاحب چې وخت یې راکړ. د 19 کلنو کمومره لوبغاړو د اسیا جام کوربتوب موږ کولی شو. مثلا په افغانستان کې لوبغالي هم شته دی، نور امکانات هم چې موږ لرو موږ ګورو چې هغه شته دی په افغانستان کې. خو بیا هم د کرکټ اسیایي شورا دې ته قانع نه شوه چې په افغانستان کې دغه سیالۍ ترسره شي. علت یې څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم چې کرکټ بورډ ته راغلی. مونږ الحمدلله په افغانستان کې بالکل معیاري میدانونه لرو. د کورني کرکټ ستر ایونټونه او سترې سیالۍ پې ترسره کیږي. خو لا په افغانستان کې مونږ نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. که څه هم زموږ په کورنیو سیالیو کې یو نیم بهرني لوبغاړي راغلي دلته کابل کې لوبېدلي دي، خو لا تر اوسه مونږ دلته نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. مونږ غواړو چې هغې دپاره په ټولو معیارونو باندې یو نړیوال میدان ولرو. تاسې به څه موده وړاندې لیدلي چې هغه د لوخیلو میدان چې موږ ډېر پخوانه ورته پلان لرل چې زر تر زره یې جوړ کړو، په شپږ اتیا جریبه ځمکه ده، ولته ستر نړیوال میدان جوړولی شو. خو یو څه حقوقي خنډونه رامنځته شوي، خوشبختانه هغه ځمکه اوس موږ ته بیا وسپارل شوه. نو هغه احاطه یې موږ تېر کال تاوه کړې وه، خو بیا کارونه یې بند پاتې شو. او د احاطې خو ډېر وخت وشو چې بالکل هغې نه وروسته حقوقي موضوع راپورته شوه. نو د ژمي نه وروسته انشاءالله موږ کار شروع کوو. کله چې موږ دغه میدان په خیر جوړ کړو نو په لومړي قدم کې به زموږ هڅه دی چې موږ دلته یو دوه اړخیزه نړیوال سیریز ترسره کړو. د هغې وروسته بیا دغسې غټ ایونټونه چې هغې کې څو نړیوال ټیمونه لوبېږي د هغې کوربتوب دپاره به هم ځان آماده کوو. خو د اوس لپاره الحمدلله د افغانستان دپاره د کرکټ بورډ دپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د کرکټ اسیایي شورا موږ ته د دغه جام کوربتوب راکړه. البته دا زموږ غوښتنه هم وه. که تاسې وګورئ موږ وړاندې له دې په متحده عرب اماراتو کې په هندوستان کې کوم دوه اړخیزه سیریزونه د هغوی کوربتوب چې کړی ډېر په ښه شکل مو ترسره کړی دی. همدارنګه که د افغان کرکټ پرمختګ ته وګورئ دا ټول په دې کې رول لري. که د کورني کرکټ پرمختګ ته وګورئ، میدانونو ته، اکاډمیانو ته، سیالیو ته، که زموږ نړیوالو سیالیو ته وګورئ، که نړیوال جام، چمپینز ټرافي، دغسې نور ایونټونو ته وګورئ، د هماغې برکت دی چې موږ دغه د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ایونټ چې د ځوانانو یا د 19 کلنو ځوانانو د اسیا جام کوربتوب دی، د هغې د ویاړ لرو او هغې کوربتوب کوو. یعنې ستاسې باور دا دی چې په افغانستان کې هغه د کابل نړیوال لوبغالی چې اوس زه ورته پکې ناست یو، یعنې دا د دې ظرفیت نه لري چې دغه یو لوی ایونټ پرې ترسره شي؟ ګورئ ښه، کابل نړیوال سټیډیم چې دی یا کابل ملي سټیډیم چې دی په نړیوال کرکټ معیار خو لري. دلته همغسې چمن دی، هغه سهولتونه هم شته، خو دا بسنه نه کوي. که موږ اوس وګورو موږ دلته فقط د 8000 نندارچیانو دپاره ځای لرو، ډېر ځای نه لرو. خو کله که ته دلته نړیوالې سیالۍ کوربتوب کې نو هغې کې ښایي ډېر زیات نندارچیان راشي. نو هغه نور لوجستیکي برخې، هغه نور میلمستون شو، هوټلونه شو، هغه اړتیاوې دلته د یو نړیوال ایونټ دپاره بسنه نه کوي. په همدې خاطر موږ وایو چې زموږ د الوخیلو کوم میدان چې دی چې په نړیواله سطحه باندې جوړیږي، هغې کې به دغه ټولو برخو ته پام کیږي تر څو هغه نړیوالو اړتیاو ته ځوابګوی اوسېږي. او کرکټ بورډ دې ته البته دې کوربتوب ته څومره چمتوالی لري چې په ښه ډول به دغه سیالۍ مخ ته ویسي؟ موږ ته د دغه کوربتوب خبرې یو څه موده وړاندې شوې وې، خو رسمي لارې موږ اوس وکړو. موږ دې ته خپله آمادګي نیولې ده. په دغه کوربتوب کې به موږ تنها نه یو، د کرکټ اسیایي شورا به زموږ تر څنګ وي. هغوی موږ سره په دغه کوربتوب کې همکار دي، که هغه عملیاتي چارې دي، که هغه تخنیکي چارې دي. موږ ورته پوره چمتو یو. انشاءالله هیله لرو چې د 19 کلنو ځوانانو دغه ایونټ به په ډېر ښه ډول باندې موږ به یې هوسټ کړو، کوربتوب به یې وکړو. زما بله پوښتنه هم همدا وه چې دغه آسیایي شورا به طبعا تاسو سره همکاره وي، سره د دې چې یعنې زموږ معلومات دا دي چې د کرکټ آسیایي شورا او نړیوالې شورا افغانستان ته څه کال بودیجه کې تر ټولو کمه ونډه ورکړې ده. نو د دې سره به نوره څه همکاري وشي کړې چې دغه ایونټ ښه مدیریت شي؟
بودیجه زمونږ الحمدلله په 1300 کلونو کې زمونږ بودیجه د پخوا په پرتله 100 چنده لوړه شوې ده ځکه چې زمونږ کرکټ هماغومره پرمختګ کړی دی که په نړیواله سطحه ګوري د کورني کرکټ په سطحه ګوري که هغه بنیادي اساسي کارونه ګوري زمونږ بودیجه د پخوا پرتله ډېره زیاته ښه شوې ده او د آسیایي شورا په کوربتوب کې د هغوی همکارۍ په اړه هم درته ووایم چې هر کله چې کوم هیواد د یو ایونټ کوربتوب کوي نو بالکل آسیایي شورا ورسره همکاري موږ سره به هم په دغه کوربتوب کې د آسیایي شورا همکاري وي او په ټولو چارو کې به موږ او هغوی په ګډه سره مخکې ځو. او افغانستان کرکټ بورډ ته دغه کوربتوب څه ګټه لري؟ البته له دې لارې کوم امتیاز راځي؟ بالکل ګټه لري، امتیاز به هم پکې وي، ګټه هم پکې شته دی. دا یو غټه تجربه ده. مثلا وړاندې له دې چې موږ کومه تجربه لرله موږ د دوه اړخیزه سیالیو کوربتوب تر سره کړی دی په متحده عرب اماراتو کې یا په هندوستان کې. دا ځل داسې یو ایونټ کوربتوب موږ کوو چې په هغې کې 8 لوبډلې ګډون لري. نو یو ګټه یې د تخنیکي ګټه ده، زمونږ روزونکي شول، زمونږ میچ آفیشلز شو، لوبساران شو، دغه ټول تخنیکي برخه نور چې څومره یو تخنیکي کمیټه چې جوړیږي چې لوبې دپاره اصول ټاکي، دغه ټول دوی دپاره دا یو ډېر ښه فرصت دی چې دوی نړیواله تجربه یې لا پسې زیاته شي، نوي شیان پکې زده کړي. همدارنګه دا یې پیل دی، دا یو موږ دپاره یو ډېر غټ مایلسټون دی. ښایي چې موږ د دې کوربتوب وروسته زموږ به هیله دا موږ به لا ډېر زحمت وباسو او غوښتنه مو د آسیایي شورا او د کرکټ نړیوالې شورا نه چې د دې نه هم د غټو سیالیو کوربتوب وکړو، که هغه د الف لوبډلې په کچه یا که هغه د ملي لوبډلې په کچه وي. نو دا د تجربو او د زده کړو دپاره ډېر ښه فرصت دی. یعنې له دې ایونټ وروسته ستاسې باور څه دی چې کرکټ بورډ به دغسې یو بل ایونټ البته په بل هیواد کې مدیریت کړی شي یا به لږ تر لږه د هغې دپاره کار وشي کړی یا به آی سی سی یا نړیواله شورا تقریبا د داخلي د البته آسیایي شورا به پرې باور وکړي؟ ګورې ما وړاندې وویل د اوس دپاره موږ په متحده عرب اماراتو کې د خپلو نړیوالو سیالیو کوربتوب کوو، د دغه ایونټ کوربتوب هم هلته کوو. زموږ موخه او پلان دا دی چې موږ د خپل کابل کې چې کوم نړیوال میدان دی دا جوړ کړو او یو ورځ داسې هم راورسېږي چې موږ د نړیوالو سیالیو که هغه دوه اړخیزه سیالي که هغه دغسې یو ایونټ د آسیایي شورا په کچه یا د نړیوالې شورا په کچه چې موږ یې په خپل هیواد کې کوربتوب وکړو. که دغه آسیا جام ښه مدیریت شي، آسیایي شورا به د نورو لوبو البته د رسمي ایونټونو باور په افغانستان وکړي چې کوربتوب یې بالکل موږ مثلا وکولی شو او انشاءالله چې کولی هم شو، دا ظرفیت لرو، دا ظرفیت مو درلوده ځکه د آسیایي شورا پر موږ باندې باور وکړو او د دغه سیالیو کوربتوب یې راکړو. د دوی نه بعد به زموږ موخه هم دی چې موږ مثلا لکه وړاندې مې چې ویل د الف لوبډلې کوربتوب وکړو او د ملي لوبډلې په کچه هم یو وخت کوربتوب هغه ویاړ ترلاسه کړو. او په ټوله کې به د دغه کوربتوب تاثیر د افغانستان په کرکټ څه وي؟ ګورې لکه وړاندې مې چې ویل چې دا لومړی ځل دی چې موږ د دغسې یو ایونټ کوربتوب کوو چې هغې کې 100 لوبډلې ګډون لري، 2 یا 3 لوبډلې نه دي بلکې 8 لوبډلې دي. نو تاثیر دا دی چې زمونږ هغه تجربه زیاتېږي او په راتلونکو کې بیا دغسې ایونټونه چې راځي نو بیا به موږ دپاره لا ډېر اسانه ځکه موږ سره به د دغه ایونټ نه تجربه وي. نو دا زموږ دپاره یو قدم دی په نړیوال کرکټ کې، د نړیوالو سیالیو په کوربتوب کې دا لومړی قدم دی. انشاءالله په راتلونکي کې به لا ډېر مخکې ځو او دغسې ایونټونه به د هغې هوسټینګ به کوو، کوربتوب به کوو. او آیا په کور دننه د دغه ډول ایونټونو د ترسره کولو یا کوربتوب دپاره هڅه روان ده کوي؟ مثلا څه ډول؟ لکه وړاندې مې چې ویل چې موږ په دې هڅه کې یو. ما وړاندې ویل چې موږ په هر زون کې ماشاءالله ډېر ښه میدان لرو، خو د اوس لپاره مو ټوله توجه دې ته ده چې موږ د کابل په 14مه ناحیه کې چې کومه سیمه ده الوخیلو کې د الوخیلو کرکټ میدان چې دا په نړیواله سطحه باندې جوړ کړو ځکه دا 6 اتیا جریبه ځمکه ده. دلته موږ یو مین ګراوند به جوړو په خیر، یو به اوول ګراوند جوړو، همدارنګه به د فټنس دپاره یا د فزیکي تکړښت دپاره پکې کلب هم اوسیږي، سویمینګ پول یا د او بازۍ هاوس به هم پکې، دغه راز میلمستون به هم پکې، مسجد به هم پکې، پارکینګ به هم پکې، یعنې ټولې اسانتیاوې به ولري. ټولې اسانتیاوې چې یو کرکټ ګراوند یو کرکټ سټیډیوم وي یا داسې باید ووایم چې یو کرکټ سپورټس کمپلیکس به وي که نه. نو لوبغاړو دپاره څومره اسانتیاوې چې ورته اړتیا لري، اړتیا ورته دوی لري، هغه به په دغه ځای کې موږ جوړو. په خیر هغه یو غټه پروژه ده، ښایي 15 کلونو یا شاید د دې نه هم یو څه زیات وخت کې دا پروژه پای ته ورسیږي او بیا هغه وخت به انشاءالله راورسیږي چې موږ به نړیوالې لوبډلې دلته دعوت وکړو. خدای دې دغسې وخت راولي، موږ هم همدې ته په تمه یو. لرې نه ده دا اوس چې کوم څه کېږي یو وخت کې دا هم زموږ او ستاسو په ذهن کې نه و چې موږ به مثلا د 19 کلنو د آسیا جام کوربتوب کوو. نو
خو اوس دا یو ستر حقیقت دی او موږ ته تاسو ټول ته معلومات دی چې دې دپاره کرکټ بورډ هم ډېر زحمت وګاله تاسو مخکې ویلې یعنی دې برخه کې ډېره هڅه وشوه بالکل دې کې که زموږ د کرکټ پرمختګ وګورئ چې موږ زموږ لوبغاړو زحمتونه ویستې ښې سیالۍ کړي دغه راز د ادارې هغه بنیادي بنسټیز کارونه وګورئ میدانونه اکیډمیانې تاسو اوس ګورئ چې دا مهال په ټول هیواد کې هغه روانې دي د وزیر محمد اکبر خان دویمه درجه ولایتي سیالۍ روانې دي چې کله دغه سیالۍ په کلب لیول په کچه نو هغې کې زرهاو لوبغاړي ګډون کوي اوس 40 ولایتي لوبډلې دي چې په 4 ولایتونو کې په دغه سیالیو کې بوخت دي نو موږ په د کرکټ هغه لومړي ځوانان چې دي کرکټ چې زده کوي په زرهاو هغوی لرو په بېلابېلو اکاډمیو کې مصروفه دي په ډېرو ولایتونو کې اکاډمیانې جوړې شوي دي نو څومره چې کرکټ زیاتېږي کورنی کرکټ زیاتېږي دغومره ستا پورته کرکټ ښه کېږي تا ته ښه ټیلنټ او ښه استعداد لاسته درځي اوس به سادات صاحب راشو دې ته چې سره دي چې افغانستان کوربتوب کوي پای خو مفصل وغږېدی افغان 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله هم د دغه لوبو یا د دغه سیالیو یوه برخه ده په خپل کوربتوب به څومره چمتو ده چې دغه سیالیو کې به ښه کارکردګي وکړي اول خو باید افغان 19 کلنو ځوانانو د چمتووالي په اړه وغږېږم مخکې له دې چې تاسې خبر یې چې موږ څه موده وړاندې بنګلادیش سره سیریز ترسره کړه دا مهال زموږ لوبډله په هندوستان کې ده هلته د هندوستان 19 کلنو ځوانانو سره په تمریناتو په سیالیو بوخت دي البته موږ وړاندې دي چې دغه لوبډله دې سفرونو ته لاړه شي موږ په دې پوهېږو چې اسیا جام را روان دی د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام را روان دی نو موږ دوی ته په هیواد کې بېلابېل روزنیز کمپونه دایر کړ 2 ځل موږ دوی ته په ننګرهار کې کمپ دایر کړ رئیس احمدزی روزي خان فضل نیازی دغه راز یو شمېر نور روزونکي هم ورسره وو بیا 2 ځل موږ په خوست کې ورته تمریناتي کمپونه دایر کړ له هغې نه بعد بنګلادیش سره مو ورته 15 یو ورځنۍ سیالۍ دایرې کې خوشبختانه ښه رزلټ مو درلود اوس دغه د هندوستان د الف او ب 2 لوبډلو سره یو درې اخیز سیریز کې بوخت دي او ډېره ښه کارکردګي هم روانه کړې ده نو دوی انشاءالله چمتو دي او مطمئن یم چې ښه چمتووالي سره به ځي او په راتلونکو نړیوالو ایونټونو کې به هم ښه کارکردګي کوي او څومره اطمینان هغه دوستانو ته ورکوئ چې دغه لوبډله چې دا اوس دغه سیالیو ته روانه ده یا لاړه به شي چې دوی به هلته ښې لوبې کوي مثلا ډېر وخت دغسې ویل کېږي چې په دغه برخه کې یو څه د فساد خبره هم کېږي نو ستاسو باور څه دی هغوی ته اطمینان څه دی نه تر اوسه پورې ما په دې اړه څه نه دي اورېدلي چې چا پکې د فساد خبره کړي هر څه ډېر شفاف دي دغه هغه مستحق ځوانانو چې په کلب لیول او په ولایتي کچه ښه ځلیدلي وو او بیا مونږ دوی دپاره دوی نه تقریبا 80 نفر انتخاب کړس البته تېر کال کیسه درته کوم بیا د هغې نه 10 نفر انتخاب شو بیا هغوی سره په مسلسل ډول باندې کار وشو تر دې ځایه راورسول شو او تاسې که ولیدلي تېر کال مونږ ډېر ښې سیالۍ وکړي نړیوال جام ته مو لاره پیدا کړه نو پایله او رزلټ خو د وروسته خبره ده هغه پاکستان غوندې لوبډله هم شته هندوستان غوندې هم شته بنګلادیش سریلانکا دا هېڅ لوبډله ضعیفه لوبډله نه خو موږ هغه خپل چمتووالي په اړه مې لکه وړاندې چې درته وویل موږ هغه خپل پلان ډېر ښه تطبیق کړی دی او ډېر ښه چمتووالی مو ورته نیولی دی او تر دې مهاله لوبډله هم ماشاءالله ډېره ښه روانه ده نو هیلې او تمې مو ترې شته چې دوی به په راتلونکو سترو ایونټونو کې هم ښه وځي د ټولو ته همدا تمه ده خدای دې وکړي چې افغانستان په دغه سیالیو کې اتلولي وګټي ځکه کوربتوب هم زموږ دی انشاءالله هغوی به زحمت وباسي او موږ تاسو به ملاتړ به کوو دعا به ورته کوو چې دوی انشاءالله ښه وځلیږي او افغانستان ته لکه د ملي لوبډلې ویاړونه راوړي د متحده عربي اماراتو کنډیشن طبعا له افغانستان سره فرق لري دغه لوبډله چې اوس په ترکیب کار روان دی او هلته استول کېږي څومره د هغه ځای له کنډیشن سره بلده ده ګورې موږ په متحده عرب اماراتو کې پخوا هم سیالۍ کړي دي او یو شی باید ووایم چې په ټوله کې متحده عرب امارات زموږ داسې هیواد دی چې موږ هلته کوربتوب ترسره کوو په ملي کچه باندې هم په الف لوبډلې په کچه هم نو زموږ لوبغاړي تر ډېره پورې د هغې کنډیشن سره بلد دي او هغه کنډیشن تر ډېره پورې د افغانستان د کنډیشن سره ډېر تفاوت هم نه لري په ټوله کې آسیایي کنډیشنز یا ویشتنځای یا آبوهوای دا سره ورته والی لري بیا هم که تاسې وګورئ هر هیواد کې چې زموږ لوبه زموږ هڅه او پلان دی چې موږ لوبډله هلته یو څه وړاندې ولېږو تر څو هلته کنډیشنینګ کیمپو کې یو څه خپلو کې تمریناتي سیالیو کې تر څو د آبوهوا سره د ویشتنځای سره هغوی ښه بلد شي او بیا هغه رسمي سیالیو کې ښه وځلیږي نو انشاءالله بیا هم پلان شته دی هر وخت چې زموږ نړیوال ایونټونه را رسیږي که اسیا جام دی که نړیوال جام دی
زموږ هڅه دا ده چې موږ لوبغاړي هلته له وړاندې نسبت نورو لوبډلو ته دوی وخت ته ولېږو، هلته ورته څه کم برابر کړو تر څو بیا په رسمي سیالیو کې دوی ښه وځلیږي. او زما دا بله پوښتنه تقریبا دې ته به ورته وي، قرباني هیوادونه تر ډېره په خپل کوربتوب کې بریالي وي، لکه اوس چې افغانستان دغه حالت تجربه کوي. ستاسې په باور زموږ لوبډله به څومره به په دغه برخه کې بریالي وي؟ ګورئ، یو اسیایي هیوادونه دي، یو بیا دغه نور هیوادونه لکه سویلي افریقا او استرالیا او نیوزیلینډ، هغوی ښایي په اماراتو کې دومره ډېرې لوبې نه وي ترسره کړي، خو اسیایي هیوادونه ټول که وګورئ تاسې پوهېږئ چې تر ډېرې مودې پورې پاکستان کې لوبې نه کېدلې، نو پاکستان به د خپلو سیالیو کوربتوب په متحده عرب اماراتو کې کوو. دغه راز هندوستان هم په دلته ډېرې زیاتې سیالۍ کړي دي، نو افغانستان هم هغه هیواد دی چې دلته ډېرې سیالۍ کړي. نو اسیایي هیوادونو دپاره به هغه د کوربتوب کچه ګټه به نسبتا کمه وي، ځکه ټول هلته ډېرې سیالۍ کړي او هغه کنډیشن سره بلد دي. خو که مطلب هغه نور هیوادونه چې راځي که هغوی بیا په دغسې کنډیشن کې د اسیایي لوبډلو سره لوبېږي، نو هغې دپاره یو څه سخته وي. خو په اسیا جام کې به ګټه وي، خو ډېره کمه. خو بیا هم لکه وړاندې مې چې ویل چې موږ چمتووالی نیولی دی، او انشاءالله چې د خپلې لوبډلې نه مو هیله همدغسې وي چې دوی ښه ولوبېږي او افغانستان ته بریاوې راوړي. ډېره مننه د کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساداتو چې د افغانستان د کوربتوب په اړه را سره وغږېده.